پیښور راشه پیښور ده پیښور استاد نور سورلي پکې نشته څو نه راځه سورلي به نور مخې جو کېنه نه کې به نو خو ما ګوره بابا ناوخته دی یار نو خو بس روانېږو یو دوه سورلي نورې خېجو و بس روانېږو ښه زر روان شه ګوره زموږ شل کاره دي ښه چټپټ ماما پیښور کېنه ښه کېنه تکړه شه پیښور راشه ده استاد لږ زر کو استاد زو ماما به ځای روانېږو شابه پیښور چېرته ماما راځه کېنه سورلي نیمه مې خېجو پیښور شابه ښه ټریفک ولا راځي سړک سړک د پاسه ولاړې مړې نه ګورې روټې یم ښه به ځای روانېږو تکړه شه دغه بله ګوره بل قسم را روان دي شابه لږ نه ماما پیښور راشه پیښور او خېجه چرګان چوک ته ځي بالکل چرګانو چوک نه پې یا لکه تاسو بیا نه ځئ ګوره بیا لانجې کوئ بله زما ماما شابه تکړه کېده شابه ګونې بیا ټرپک والا دي شابه زما شابه لا لږ لار ورکوله تکړه شه بله معلوم دي یاره والله چې بس ګاډي دې زر ډکه ښه زه د ګاډي دې زر ډکه ځه پیښور راځئ یاره یو حاجي صاحب یو سورلي سره کارخانو ته تللی وم خداړې ښه ټیک ټاک روان وم خو چې کارخانو ته ورنږدې شو سړي وایي زما دښمني ده پنځه رانه وجلي دی 10 میټې وجلي دی او بله شپه هم راباندې ډزې وکړه او بله شپه یو ګاډي کې راتلم او ګاډي هم ځان څه ویل نو مای نو موږ ته ولې راوختې کور ته څه مونږ مای ولي نه دوی به مای څوک ذمهواري نه نو دا ما ته څه پته اوس ورلی وي راوخېجې داسې ستا په تندي خو نه دي لیکلي که نه چې اوس ما ته څه پته لګي ته لکه توس څنګه سړی دا خو ما ته پته نه لګي ځکه چې سورلی یې که نه مونږ خو چاته لاس ته غواب له چا نه ده خو دغه راته وایم که نه دا پکې اکثر راشي دا دنیا ده دنیا ده که نه ورسو استاد تکړه شه بس دا نن سبا داسې وخت راغلی دی نو که چا سره ټوپک یا تمانچې ویږي نه زه بدماش ګوټ یم که نه نه دا پکار خو چې معمولي ټوس تېو شي نو بیا ورته پته ولګي چې وایي مونږ خو ډېر زیات کمزور یو ښه وخت تېرول پکار دي ښه وخت تېرول پکار دی هلته خو به رضا نه بدماش جوړ کړي خو چې څه غلط حرکت تېو شي که نه نو بس بیا کله د چا په در او کله د چا په در او نن سبا هغه وخت نه دی که بل دې خوږ که که ځان چې دې خوږ که او چې جیل ته لاړ شي د 100 کالو بدماش او د یو ورځې کېدل کې بیا جوړ شي نو بس دغسې حساب کتاب دی نه ده پکار بس خیال کول پکار خدای د ټول مؤمنان مسلمانان د دښمنۍ آمین دښمني ښه شیز نه دی تربیت بچول هم ښه ورکول پکار دي هر چاته نصیحت کول پکار دي او چا سره بد مه کوئ نو بس دا پکې راځي الله دې خیر وکړي استاد موسم هم د خیر سره بس موسم خو باران امکانات دي ټول ګاډو والا نشته تللی دي خو چې 2 څاڅکي باران وشي ټول ګاډو والا بیا ځي که نه کرۍ راوالې ښه کرۍ راوالې استاد 100 روپۍ کرۍ ده بس 200 روپۍ کرۍ ده نو څنګه 200 روپۍ کرۍ ده ولې د خدای مسلمان ده ګوره برګري ارزان شوي دي ارزان شوي خو لکه دا نورو خرچو ته به هم ګورې که نه دا ټیرونه چې ګران دي دا موبلین چې ګران دي وروره نه تاسو باندې خو چې تیل کله یو 50 روپۍ ګران شي تاسو سورلۍ 100 روپۍ وخېجوئ اوس به مونږ ته 120 روپۍ اخلي نه داسې کار دی ګوره چې دا دې معلومه چې تیل ارزان شي خو لکه موسم هم ګډوډ دی او دا خو په دې موسم چې کله خراب شي بیا ګاډي سورلۍ هم نور یاد سره د موسم څه طاقت دی د خدای مسلمان خبره خو کړه 70 روپۍ ارزان کړي دي حکومتو ته څه دی ماله به نشي کار دی ماله به 200 روپۍ ښه ټیک ټاک کاری 120 روپۍ درکوم 120 روپۍ هم ډېرې دي اوس بیا 120 روپۍ120 روپۍ زه بیا هم تاوم ګوره ما ته به مخکې ویلو ما خو نیم مزل هم کړي یاره تاسو خو یې په دې نه یې نه چې حکومت تیل ارزان کړي او تاسو کرۍ نه ارزان دا به څه کوي عوام له زور ورکوئ
نو یاره کنه خدای مسلمانه خو نه کنه نورې خرچې چې نو ولې دا تاسو را څه کوئ نور خرچونه میسره خرچه خسته خپل کار دی هاو गाड़ी बड़ी खराब تیل تار زه بیا تاویږم خزم واپس یاره کا ته بدماشي مه کوه مړه بدماشي مه کوه د خدای مسلمانه ځان یې سم بدماشي کړی دا مشران ته نه ویو ځان یې پرېږده سړیه لګي وټکو دا دا وخت تاسو ته بیخي داسې بې ډوله چل خو ښکاري په دې نه تیل ګران شوي و که نه تیل ګران شوي و که نه نو بیا ارزان شو که نه 74 روپۍ ارزان شوي دي उसको तार जान क्या करे यार صبر وکړه که نه یار ما څه پکې زاړه تیل دي ما له 200 روپۍ کاري زاړه تیل دي موږ تا سره ورسونه چې حکومت تا ته څه ویلي د حکومت په لار باندې به ځې راکوشه دي ما له زه کوشش څه راکوشه ما له کاري راکې راکوشه کاري راکې ما غوړي واپس ما غوړي نیمه ځل مې نیمه ځل نه کړی دی مړه مسل تا کړه کوم کړی ها ناجیه زما کوي کنه ما له کاري راکې ما ته کاري راکې ځا دی सबर होगा खत्म से इधर की भी आवे इधर का پیسې مې نشته یا له کته مو ته نشته پیسې. ورا تا چې ما دون راوښه ما له بتا شو کاري نه راکوي چې هغه د څه پیسې نو شو یاره موږ بدل درکو منګه واکیرا اړې ته مې ورسه واپس او ته ماړو زما موږ بل ګاډي کې ولې دې ته ورسو بازار شه مو ما له سلسله روپیا نه ځان شي بیرو ته عمر 200 روپۍ ورسې را کې سلسله روپیا را کې زم دې نیمه لار کې پرېدم زما نه سپه مې روان دي ولې به نه راکې ولې ته چې ما موږ زه ته ورسو چې موږ له چې تر وړې ته زما ته مازغري خراب دي اوس پر بازار غونډه خبره نه پوي خدای کور وران کزرې پکې واله به ما دې لا ما تا کړل پنځيري دی وو خو یې غر نه نو ته سره ولې نه زما مرګ نه نو زه سره مخ ته ليش ولې سره کېږي ولکه راشه خپل کار نه بوزه خدای دې بيخ مخه